السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکی هیلې پیرزونې او احترامات. اما بعد پیل په نامه د لوی خدای چې ډېر بخونکی او مهربان دی. بله ورځ چې کومه یوه دردونکې پیښه شوې ده نو ډېره زیاته دردونکې ده، په دې کې څه شک نشته. ټول ملګري پې هم ډېر خفه دي او زه پې هم ډېر زیات خفه یم په خبره باندې. خو ما ولیدل چې په عدم تشدد کې او په زغم کې ثواب خو به وي او بالکل به وي، خو چې په دې کې خوند څومره دی نو دا هم ما ولیدل. ډېر د خوند څیز دی عدم تشدد، او دا چې کومه فلسفه ده نو ډېره د کار او د مینې او د امن پیغام ورکوي. ملګرو زه لا یو ذکر عالمه چې ملګري هم ډېر زیات خفه دي او غوښتنه هم کوي بار بار چې څه چل شوی دی، څه مسله ده. او زه چونکې په خپل هم دا سوړ دی په سټرس کې وم نو زه هم یو سیکټه شوی وم. خو نن د سهار نه زه وینم چې سجاد هوتي پسې ملګري لګیا دي او په هغې باندې خبره کېږي، روانه ده. ملګرو زه یو خبره دا کول غواړم تاسو ته چې د یو ملګري بېعزتي د هغې تلافي د بل ملګري په بېعزتۍ سره کله هم نه کېږي. ټیک شو، ما ته زیان ورسېدو او زه په دې باندې خفه وم، ما ته خفګان ورسېدو په دې خبره باندې او زما بېعزتي وشوه. خو د هغې چرې هم مقصد دا نه دی چې ګنې سجاد هوتي دې هم اوس موږ دومره بېعزته کړو دې حد لی راولو چې هغه هم بیا خلکو ته په نښه کړو. او چرې هم دا نه زموږ د عدم تشدد فلسفه ده او نه زموږ اسلام د دې خبرې اجازت راکوي او نه موږ د پښتو په حیث باندې دې کار ته غوره وایو. باید چې داسې ونې شي نوره او دا ملګری چې دا نور په دې خبره باندې ټارګټ نه کړی شي. تاسو به کتلی وي چې د الله پاک په نومونو کې به قهار وي، جبار به وي، رحیم به وي، رحمان به وي، خو د الله په نومونو کې داسې یو نوم هم نشته چې د هغې باندې وي سپکوونکی، نفرت کوونکی. داسې خبره بالکل نشته. بل موږ د هغه نبي امتیان یو کوم چې رحمت للعالمین دی، کوم د چې الله پاک ویلي چې وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یا لولاک لما خلقت الافلاک، یا وانک لعلی خلق عظیم. نو موږ د هغه پیغمبر امتیان یو او بیا موږ بیا هم که داسې کار کوو نو باید چې د دې خبرو نه موږ ځان وژغورو، ځان د دې خبرو نه لرې وساتو. دا بالکل مناسب نه ده چې موږ یو ملګری ټارګټ کو او داسې خبرې د موږ مخې ته راوړو چې په هغې باندې موږ د ملګرو بیا بېعزتي کېږي او داسې خبره په هغې باندې جوړېږي چې لکه نور ملګري په هغې باندې بیا د خفګان اظهار کوي. څومره چې په هغه پروګرام کې زما سره بد شوي دي، زما سپکاوی شوی دی، نو همدومره د سجاد هوتي هم شوی دی. او زه د خپل طرفه سجاد هوتي له دا ډاډ ورکوم چې زما طرفه هېڅ هم نشته. دا چې کم ملګری راغلی دی، کم کس چې راغلی دی، دا کم کار کړی دی، نو زه بالکل دا خبره ښه په ډاډ باندې ما په هغه ټیم کې هم کړې ده چې دا زما ورور دی او اوس هم دا خبره کوم چې دا زما ورور دی. خو داسې خبره ده ملګرو چې کله هم داسې پیښه وشي نو باید چې په دې باندې ملګري غلي نه پاتې کېږي، په هغې باندې خبره وشي. که د مکالمې په ذریعه باندې خبره کوي نو موږ د مکالمې خلک یو، موږ د خبرې خلک یو. باید چې په هغې باندې موږ خبره وکړو. او که یو سړی په مکالمه باندې نه پوهېږي، په خبره باندې نه پوهېږي، نو موږ سره قانوني لاره شته. موږ به خپل داسې هېڅ قسمه حرکت نه کوو، موږ به چاته داسې نقصان نه ورسوو، داسې به د چا ته سپکې سپورې نه وایو، زیان به چاته نه ورسوو. دا زمونږ نه مذهبي حق دی، نه مو د باچاخاني فلسفې حق دی او نه اخلاقي او د پښتونولۍ خبره ده. نو بالکل به داسې خبره نه وي زما لخوا. زما لخوا دا کس چې کوم کار یې کړی دی کار یې غلط کړی دی. ځکه او په دې کې یو خبره دا هم کول غواړم چې دا کار صرف زما پورې نه دی چې ګنې صرف دا کار ما سره کېږي. باید دا چې څومره هم علما دي، څومره هم چې په دې منبرونو باندې ناس خلک دی، د دې ټولو په سر همدغه یو پټکي وي کوم چې زما پټکی دی. کم پټکي ته چې تاسو ټول د نبي علیه السلام د وارث پټکی وایي نو هغه ورته مونږ هم وایو، دا ورته ټوله دنیا وایي. نو چې کوم څیز کم کار شوی دی دا کار ښه کار نه دی شوی. باید چې دې څومره غنده نه وشي دا به کمه وي. خو بیا هم چونکې دا الګ چې کم دی هغه صابر صاحب هغه شی دی چې صابر نه دی خبر که دغه شان څه خبره صابر صاحب کړې ده، دی نه پوهېږي په دې خبره باندې. دی د دسیس په عظمت، د پټکي په عظمت باندې،
د مذهب په عظمت باندې د مولا او د مفتی په عظمت باندې په دې خبرو باندې نه پوهیږي نو چې وسړی نه پوهیږي نو هغه ته موږ څه وایو ولې په هغه موږ تشدد وکړو دا خو ټیک ټاک د هراسمنټ کیس ته ټیک ټاک دا خبره د هراسمنټ کړي دی نو باید ټول مرګري په دې خبره باندې کلیر وي چې زما له خوا په دې هیڅ هم نشته باقي د سره دا سړی د معلوم کړي شي د سره د خبره وکړي شي په مکالمه باندې په عزت باندې په پښتو باندې دا د کینولې شي د سر د خبرو کړی شي کده په خبره باندې پويږي ډیره ښه خبره ده زموږ ورور دی موږ ته څه مسله نشته خو کچرته کې داسې نه وي نو موږ سره قانون لار هم شته هڅه نه چې سباله په منبر باندې په محراب کې یا د مجلسونو علما مرګري دي زما ډیر علما مرګري زما د ذات نه واقف دي زما د خبرې نه واقف دي او په دې خبره باندې پويږي د کمی قبیله سره مو زه څه خبره کوم او څه ویل غواړم نو باید چې ملګری په دې باندې پوي دي نو چې دا سبا د هغې سره ونشي دغه څو خبرې وي ستاسو مخې ته مې راوړې تل دې وي پښتونولي د خدای په امان